بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دا مبارك نشستنا دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر روانو. دا غیر بعد یو خور سوال کړی دی چې زنانه ویښته واړه کولی شي او که نه. الجواب، زمونږ په دې معاشره کې بعض علما دي چې هغوی بې ځایه سختیانې جوړوي په مسلمانانو، او زمونږ د عوامو داسې دي چې کوم علما دي چې کوم عالم دي چې د سختې ټاپې ډېرې راچي وي ډېر خوښ حق پرس عالم دی، حق پرس چې څه یې ووایي. د حق پرس علامت څه دی؟ چې څه یې ووایي، که ګډې وډې ووایي او که مسلمان یې کافر کو که څه یې وکړو، نو دا سختې سختې فتوې به راچي. نو دا مشهوره ده چې زنانه بلکل ویښته نشي واړه کولی، د دپاره ضعیف حدیثونه او منګړت خبرې بیانوي چې دې ته به دا عذاب وي او دې ته به دغه عذاب وي. خو یو حدیث هم په دې کې نه دی ثابت چې په کې د دې نه منع راغلي چې زنانه به ویښته نه واړه کوي، بلکې د دې نه منع راغلي ده چې بلکل به یې نه ختموي، ځکه چې بیا د سړو په شان کېږي. نو زنانه دپاره جایز دي چې ویښته واړه کړي، خو په ښه طریقه یې واړه کړي چې خاوند پرې راځي. دا پکې شرط دی چې خاوند پرې راځي، او بله دا چې د کافرانو زنانو په شان نه شي او نه د ډمانو په شان شي، نو به یې کولی شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو سلمه ابن عبدالرحمن، هغه وایي چې کان ازواج النبي صلی الله علیه وسلم یأخذن من رؤوسهن، د رسول صلی بیبیانو به ویښته واړه کول. دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو زنانه ویښته واړه کولی شي الا په یو څو حالاتو کې چې دې کې نشي واړه کولی. اولنی چې کله پردو نارینو ته د ځان ښایسته کولو دپاره واړه کوي، نو بیا څه دي؟ حرام دي. دویم چې د دې دپاره واړه کوي چې ما په ډرامه کې یو زنانه لیدلې ده یا په فلم کې مې لیدلې ده او ځان د هغې په شان کوم، نو بیا څه دي؟ حرام دي. دریم چې داسې واړه کي لکه څنګه چې د سړو ویښته نو بیا څه شو؟ حرام دي. څلورم چې په پردو سړو باندې واړه کوي، لکه نن سبا چې ورته بیوټي پارلر وایي که بیوټي پارلر دی، په دې کې سړي او دوی په هغو باندې ویښته واړه کوي، په دې حال کې حرام دي. پنځم چې کله ورله خاوند اجازت نه ورکوي چې خو په دې کې ټوله مسله د نه راغله چې د ډمانو په شان ځان نه کوي، د کافرانو په شان ځان نه کوي، د هندوانو په شان ځان نه کوي، نور واړه کولی شي. نو پنځم حال موږ دا ذکر کوو چې څه خاوند اجازت ورته نه وي. چې خاوند اجازت نه وي نو بیا ښځه ویښته نشي واړه کولی. خاوند اجازت یې ویښته واړه کولی شي. دا ویښته که د شاته سوکي ته اخلي او که مخې ته شونډي، نو دواړو طرفونو نه ویښته واړه کول څه دي؟ جایز دي. خصوصا د بعضو زنانو ویښته ډېر غټ وي، هغو ته د تکلیف وي او تنګۍ او صفایي نشي کولی، نه دغه زنانه خو بلکل واړه کولی شي. خو دغه شرطونه به پکې دا کوم چې ما ذکر کړو، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې دا خلک وایي چې کومه زنانه د رمضان د میاشتې روژې پرېږدي، لکه د بیمارۍ د لاسه څه عذر د لاسه، او بل رمضان راشي او دې ونه نیوي، 4 روژې دې پاتې شوي دي، نو بیا به وایي 8 نیسي. 8 دې پاتې شوي دي، نو څو به نیسي؟ 14 روژې به نیسي. دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب، په دې باندې د ټولو امت او د ټولو علماو امامانو اتفاق دی چې چا روژه څه د عذر دپاره پرېښوده، نو بیا به یې قضا راګرځوي مخکې د دې بل رمضان نه. او په هغې باندې دلیل دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عائشة نهوي کان یکون علی الصوم من رمضان ان اقضیه الا فی شعبان. نو کله به مې راوګرځولې؟ شعبان کې. په شعبان به یې څه راځي؟ رمضان. یعنی د بل رمضان به نږدې و، ما به قضا راوګرځوله. ولې به یې دومره لیټ کوله؟ وذلک لمکان رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت دې خبرو د لاسه برانه لیټ شو.
لکه یو زنانه نه روجې پاتې شوې او بل رمضان راغی نو د دې په دوه حالاتو کې یو وي اولنې که د عذر د لاسه لیټ شوي لکه دا زنانه بیماره وه وی نیسم خو بیماره وه نیسم بیماره وه عذر تر دې چې بله روژه راغله نو په دې باندې هېڅ هم نشته هېڅ ګناه پرې نشته دا روجې دې ونیسي او بیا دې وروسته د هغه روجو قضا راوړي دویم حال دا دی چې عذر ورته نه خو سبا یې نیسم بل سبا نیسم سبا نیسم بل سبا نیسم او بل رمضان راغی نو په دې باندې ګناه ده ګناه د دې ده چې دومره لیټ کړي چې بل رمضان راغی او دې ونه نیوي خو سوال دا دی چې په دې باندې قضا خوشتي ده روجه به نیسي ګناهګاره د توبه دې وباسي نو بعض علماوی په دې باندې کفاره هم ده یعنې روجه به نیسي ورسره به یو مسکین له خوراک ورکوي خو صحیح خبره دا ده چې په دې باندې دلیل نشتی او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی امام مالک امام شافعي امام احمد دا درې ونه وایي چې بغیر عذر نه زنانه روجه لیټ کي او بل رمضان راشي نو دوی به قضا هم راګرځي کفاره به هم ورکوي سوای د امام ابو حنیفه رحمه الله نه هغه وایي صرف په قضا راګرځي او کفاره پې نشتی او خبره د امام صاحب مضبوطه ده ځکه چې په دې باندې دلیل دی په قرآن کې الله څه وایي ومن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر چې چا نه روجې پاتې شوي بیمارۍ د لاسه سفر د لاسه بیا دې دغه روجې ونیسي په نورو ورځو کې د کفارې څه تذکیره ورسره دې خبرې له ترجیح ورکړې ده او په اوسنو علماو کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا خبره کړې ده نو دا خبره کمزوري ده چې د زنانه نه روجې پاتې شوي او بل رمضان راغی نو دا به بیا د یو په ځای دوه نیسي د دوو په ځای به څلور نیسي دا بې سنده خبره ده نو صحیح خبره څه شوه چې په دې خبره دې ښځه باندې څه دي قضا توبه وباسي کفاره پرې نشته نو صرف قضا او د قضا سره په دې باندې توبه او استغفار چې د روجې قصدا لیټ کړي دي والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې د انسانانو د ویښته خرڅول جایز دی او که نه الجواب اوس داسې حالات دي پاکستان کې د خرڅي ګورې هلته خرڅي او نایانو دکان ته چې ورشي نو هلته یې جمع کوي دا بیا خرڅي دا جایز دی او که نه نو جواب جایز دی نه دی جایز په دې کې خو د فقهاو او د علماو اختلاف هم نشته چې د انسان اندامونه د انسان د جسم عیسا د دې خرڅول د دې بېعزتي کول دا حرام دي ځکه چې الله دې انسان له عزت ورکړی ولقد کرمنا بني آدم نو دا د انسان بېعزتي ده نو د انسان اندامونه خرڅول دا څه دي ناروا دي د هغه د جسم حصه خرڅول دا ناروا دي نو دغه شان د انسان ویښته خرڅول دا څه دي دا ناروا دي والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی چې زه حج له تللی وم او په حج کې ما چې کله شیطانان ویشتو د جمرات پرې زموږ خلک ورته شیطانان وایي نو دا یو جمره دا یو شیطان ما 8 کاڼي ویشتې دی نو په ما خو به څه نه وي الجواب چې د ده ته یقین دی چې ما 8 کاڼي ویشتې دی نو و په کار دی و خو شوي د زیاتي د لاسه هېڅ خبره نه ده هک کمی راشي به سړی تپوس کوي بیا به کې خبره شتي خو دې کې خو کمی نه دی راغلی و خو پوره شوي دي و په کار دی او دا یو پې څه شو زیاتي شو سړی خطا یې څه خبره ده قصدن نه دي کول پکار دا بعض نښتې وی پرېږدم یې نه او په خپله د دغه شیطان ټولې خبرې مني ټولې خبرې ونه مني په دغه ځای کې به یې داسې دشمن شي حالانکې داسې کې شیطان شتي هم نه چې په دې کاڼي کې دننه شیطان دغه ستن خو د سعودي عرب حکومت جوړه کړې ده خو دلته شیطان راغلی و کله چې ابراهیم علیه السلام ته وسوسه اچوله بس هغه کاڼي وویشتو نو دا خبره دې بعضو پکې سم بلاکونه راغستې او چا لرګي راغستې او ولاړې وته او دې مخکې ورځو کې یو ویډیو کته د ایشیا د ملکونو دی چې رنګ نه یې بنګالي انډین څه داسې ښکاري نو هغه داسې یو څو میټرونه رامنډه وهي که دې تاسو ویډیو لیدلي دا کاڼي داسې نیولی او رامنډه وهي لکه کرکټ کې بالینګ نه کوي لرې نه چې راروان او رامنډه وهي چې لکه ښه مضبوط کړستې وباسي وایي باندې
خو بیا دې ته ووایه ګوره ته چې دا پلانې کار کوې پلانې کوې دا د شیطان ته مني دا دله بیا نه مني خو دا کار به کوي نو خطا ورته نه دي په کار رسول صلی چې کومه طریقه ښودله څو کاڼي دي اووه بس اصل د شیطان ویشته دا دي چې خبره یې نه مني دا د شیطان ویشته دي دغه ځای کې دې وویشتو 2000 کاڼي ووله 2000 اووه زره یې ووله او خبرې وله مني نو تا د شیطان سره څه دشمني کړې ده دا یو ورور سوال کړی دی چې دا بس خلک وایي چې دا بس خلک وایي چې ما له پلاني اجازه راکړې ده په دم اچولو کې آیا په دم اچولو کې اجازې شتې او که نه الجواب اجازه شتې په دم اچولو کې اجازه شتې د الله د طرف نه ټولو مسلمانانو ته د اجازه بس د به یو ځان سره پړپړی ښودي یو زړه پاڼه به راغستي موږ له جي پلاني صاحب اجازه راکړې کېدی اجازه ځان سره په دې باندې د خلکو نه مالونه وایي دا به داسې لګولي لکه څنګه چې دا داسې هغه پروت دی که نه داسې به دیوال پورې ځوړند دی چې راوایي جي موږ د پلاني صاحب او پلاني صاحب او پلاني صاحب او پلاني صاحب و سوره فاتحه صحیح ووایه بیا به دې پته ولګي تا له د سورې فاتحې اجازه ولې نه درکوي چې ته دمونو ته نه چې ته له اجازې یې درکوي د پلاني صاحب ته د سورې فاتحه ولې نه ښووه د پلاني صاحب ته د عقیده ولې نه ښووه اجازې څه شي اجازه ده رسول الله وسلم اجازت راکړی دی دوه خبرې دي بس اجازه دې پکار ده که نه دوه خبرې دي ټولو سره اجازه ده یوه ده چې څوک دم اچوي چې دی متقي پرهیزګار انسان وي 15 وخته مونځ کوي عقیدې د توحیدي د رسول سم په طریقې د ګناهونو نه لري د بدعاتو خرافاتو نه لري دا سړی دې دم اچوي خو دې اجازې ته پکې دې شرط پکې ګوره نه ګوري اکثر چې د اجازې ورسره که نه دا به یو بدعمله انسان وي اکثر او دویم شرط څه دی چې دعاګانې ورته یادي قرآن آیتونه ورته یادي په ښه طریقه یې ویلی شي بس دم دې اچوي د ټولو نه ښه طریقه دا ده چې ته بیمار شي په کوم ځینې تکلیف یې په هغه ځای لاس کې ده په ځان قرآن ووایه خبره ختمه شوه خوا کې دې پلار دی که نه پلار ته ووایه مور دې خوا کې مور ته ووایه ابۍ یا مور راشي د سوره فاتحه باندې وایي د مینې نه به یې ته ووایي اخلاص د زړه د کومې نه به ته وایي ته ګوره چې الله اخلاص د زړه د کومې نه به ته وایي ته ګوره چې الله شفا درکوي که نه دی به رواني ګاډي کې به ناست شي پلاني چې ته شي نه چې د هغه سره خاصه اجازه ده اوس زه د خپل ځاني زده ووایم ما الحمدلله قرآن راته زباني یاد دی دعاګانې راته ښه یادې دي او څه ټک خطا علم هغه راسره شتي خلکو ته بیانو خو داسې اجازه ما سره نشي چې مولوي صاحب ما له اجازه راکړي ته دمونه اچوله زه اوس دم اچولی شم که نشم اچولی اچولی شم خو دغه خلکو په تله کې د هغو په قانون کې نشم اچولی اثر نه کوي وایي چې اجازه ورته نه اثر نه کوي بیا دی چې مړ شي چې خپل زوی له ورکړي چې مړ شي خپل زوی له ورکړي تجارت روان دی جیره سلسله وار دا پلانې پیر صاحب د پلانې پیر صاحب د دې نه به انشاءالله دا ملګري ډېر خبرې دا کوم چې دلته درګۍ دا ناست دي هلته د قیسې میسې د اجازې مجازې هلته ډېرې زیاتې دي د هغو د اجازې مجازې د پلانې سره اجازه هېڅ اجازې نشي اجازت الله ورکړی دغه نشي اجازت الله ورکړی دغه دوه خبرې په کار دي کومې چې ما ذکر کړې والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی ناشنا سوال یې کړی دی وایي سپی چې مړ کېږي نو ساعت یې څوک اخلي او که ته ویل چې ملک الموت دې اخلي نو رسول صلی وایي چې هغه کور ته ملایک نه ننوځي چې کوم ځای کې صحیح سپی الجواب اولنی به دا خبر ذکر کو د فائدې لپاره چې د ځناورو نه سا څوک اخلي دا مو سره تاسو معلومه چا ته معلومه ها نو دې آیت دلیل شته چې د ټولو نه سا اخلي قرآن کې خو سیده چې قل یتوفاکم تاسو نه اخلي ناول دا مسله بیانو چې د زناورو اول دا مسله بیانو چې د زناورو څارویو نه سا څوک اخلي دا خبره خو واضحه ده چې د آدم د بچو نه سا د څوک اخلي ملک الموت اخلي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم
دا واضح شو. بیا ساده زناورو او د څاروو نو په دې کې نس آیت شته چې پای کې دی چې دوی له سام دی اخلي، نه په دې کې صحیح حدیث دی. نو ځکه پکې بیا د بعض علماو اختلاف دی. بعض علما یو روایت ذکر کوي چې هغه سندن ضعیف نه منګړت دی. شیخ البانی رحمه الله ته منګړت وایي. امام عقیلی راوړی دی په هغې کې دا دي چې آجال البهائم د څاروو زناورو چې هغه هر قسمه آجالها فی التسبیح چې څو پورې الله پاکي وي دا به ژوندي. فاذا انقضى تسبيحها چې کله دا پاکي ویل بند کې قبض الله ارواحها الله تساوي اخلي. وليس الى ملك الموت من ذلك شيء او ملك الموت په لاس کې ویسه نشته دی. لکه دا صحیح ده خبر واضحه ده خو دا سندن سره ضعیف ده. نو بعض علما دا وایي چې ټولو د ملک الموت ساه اخلي او ان شاء الله چې دلیل به دې چې واضح نشته نو دا خبره به دغه عام پرېږدي چې ملک الموت د ټولو نه ساه اخلي. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه یو پیر یو کس ته پوښتنه وکړه وایي شیخ صاحب د دې ځناورو نه ساه څوک اخلي؟ غوسه شو وایي چې دا مسله پاتې شوې ده. هغه مسلو کې ګوتې مه وهئ چې د ضرورت نه یې الله او د الله رسول نه ده بیان کړې چې نه یې ده بیان کړې پرېږده بس ده. ته خپل سوچ وکړه تا نه به څوک ساه اخلي خو واضحه ده د هغې دپاره تیار یم. هلته خو ملایک وي کور ته ننوځي چې سپی پکې نو د سپي نه څنګه ساه اخلي. او هلته موږ وایو چې انشاءالله زړه په دې مطمئن کېږي چې د ملک الموت د ټولو نه ساه اخلي. نو د دې نه څنګه اخلي؟ جواب چې دا کم حدیث کې راغلی چې ملائک کور ته نه ننوځي نو مطلب دی چې د رحمت ملائک نه ننوځي. نور عام عام نه دي منع شوي چې بالکل ملک نه راځي. اوس هر انسان سره دوه ملائک دي چې هغه ښه عمل او بد عمل لیکي دا خو سره په هر ځای کې دي. نو کور کې سپی هم دی دغه ملائک پکې هم دي. نو دغه شان د ملک الموت ډېر خلکو نه ساګانې اخیستي دي او په کور کې دننه سپی شوي دي چې که نه شوي سپی په کور کې او سړی پکې مړه شوی دی ښځه مړه شوې ده. د رحمت ملایک نه راځي. لکه حدیث کې دا دي چې رسول صلی وایي چې ملایک ګرځي په دې لارو کوڅو کې او هغه کورونه او هغه ځایونه ګوري په کوم ځای کې چې د الله ذکر کېږي. نو ستا په کور کې د الله ذکر نه کېږي سپی پکې دی دغې ته دا ملایک نه راځي. څومره غټ خیر نه سړی محرومه شو. او ستا په کور کې د الله ذکر کېږي د رسول سم حدیثونه د هغه په طریقه اعمال کېږي سپی پکې نشته دا ملایکه یې ته نه ورسي. خو بعض علما پکې دا خبره هم ذکر کوي وایي زناور چې دی زناور الله یې وجني په خپله. الله یې څنګه وجني؟ ژوندي به سړی کې مړه شي. نو ملک الموت دې ساه نه اخلي. ساه دې چا واغسته؟ الله ته واغسته. والله عالم. داسې د فائدې لپاره مې دغه دا خبرې ذکر کړې. دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړي باندې بیماري چې د نه میچازي په مخه ځي د میچازو قطره نو دی به څه کوي د منځه لپاره؟ الجواب یو هغه سړی دی چې د هغه نه میچازو قطره همیشه ځي یا هغه ته د ګیس بیماري نو دی به د هر منځه دپاره به اودس کوي او بیا دې ځان ته داسې څه شی کېږدي چې د هغې د لاسه کپړې بیا د ده نه ګنده کېږدي میچازو د لاسه. نو که د منځه په دوران کې د ده نه د میچازو څاڅکي ځي یا ګیس دې لاړ نو د هغې سره چې دی څه نقصان د ده منځه ته نه رسي. فاتقوا الله ما استطعتم الله وایي داسې دومره ویرئ څومره ستاسو طاقت یې د دغه طاقت دی. او دغه اودس چې وکړي هغې کې دغه فرض لمونځ د هغې سره نفلي سنت دا ټول کولی شي. بیا چې بل ټایم راشي هغې له به بیا اودس وکړي. سړی چې په دې دلیل سره دلیل بیا دی چې په صحیحینو کې حدیث د عایشه رضی الله عنها وایي چې فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله عنها راغله په رسول صلی پسې یا رسول الله زه دې زنانه یم چې ما باندې استحاضې مرض دی. یو حیض دی یو استحاضه ده. حیض خو هغه وینه ده چې کوم د دې رحم نه راوځي میاشتې یو څو ورځې. استحاضې وینه ده د رګ وینه ده. دا کله نه کله بعضو زنانو ته کلونو باندې دا وینه راځي. نو ما باندې دا وینه راځي
پاکېږم نه نو دا مونځ پرېږدم رسول صلی الله علیه وسلم مونځ به نه پرېږدي دا خو حیض نه دی چې ته مونځ پرېږدې دا خو د رګ وینه ده خو کې به څه چې کله د حیض ورځې ختمې شي چې تا ته خپل حساب معلوم وي چې دا پکې د حیض ورځې راغلي چې کله دا ختمې شوې غسل به وکړي پاکه شوې ثم توضئي لكل صلاه او بیا به هر مانځه دپاره څه کوې اودس به کوې نو علما وایي څنګه چې دې زنانه باندې دا وینه په مخه را روانه ده نو دقه شان د هغه سړي حال دی د چا نه چې مچاځي په مخه ځي یا د چا نه چې د ګیس بیماري ده هوا بیماري ده دا دقه شان دي خو بعض خلک داسې دي چې هغه کله دغه وکړي دا او مچاځي وکړي نو 11 منټه پورې پاو ساعته پورې د هغه نه قطره داسې ځي بیا ودرېږي نو دې د هغو په شان نه دی کوم نه چې همیشه ځي نو دې سړي ته پکار ده چې دی دې د مانځه نه یو پاو ساعت 11 منټه 20 منټه مخکې اودس ماته وکړي او بیا دې وروسته چاردام وکړي صحیح ده ښه که یو سړي باندې دا چل کېږي چې 10 منټه او پاو ساعت بعد ودرېږي او بانګ ویلی کېدو اودس وکړو تشې مچاځي وکړې اودس یې وکړو اوس دی وایي چې زه مانځه له ځمه نو مچاځي خوب به رواني د 10 منټو پورې پاو ساعت 20 منټو پورې نو ده ته موږ وایو چې ته به صبر کوې د کوم وخته پورې به صبر کوې چې څو پورې مچاځي ودرېږي ده ته خپل وخت خو معلومېږي چې اوس ودرېږي په دې کې که دنه جمع مونځ هم لاړ نو دی څه دی معذوره دی ده مونځ په دې حال کې کول چې مچاځي ترې نه بهیږي دا ضروري ده د دې جمع د مانځه نه په دې ورسېدی که نه والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې وایي د بعضو عربو د عادت دی چې کله مونځ ختم کړي سلام وګرځي نو د مانځه نه بعد ښی طرف ته او ګس طرف ته یې کسانو سره لاس میلاووي دا شتي او که نه جواب اصل دا دی چې مصافحه کول لاس ته لاس سره میلاوهل دا مستحب طریقه ده رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره مصافحه کوله انس بن مالک رضی الله عنه چې کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا کله چې د یو بل سره میلاو شو لاسونه به میلاوهل په صحیحینو کې دا حدیث دی د طلحه بن عبید الله رضی الله عنه چې هغه پاڅېدو د کعب بن مالک سره لاس میلاو کړو غاړه ورسره میلاو کړه کله چې الله د هغه توبه قبوله کړه دغه شان یو روایت کې دا راځي ناشنا روایت دی ما من مسلمین یتلاقیان فیتصافحان کله چې دوه مسلمانان د یو بل سره میلاو شي او لاس میلاو کړي لاس میلاو کړي ډېر خلکو ته پته هم نږدې کې ساجر دی چې دوه مسلمانان میلاو شي او لاس میلاو کړي الا تحاتت عنهما ذنوبهما کما یتحات عن الشجرة ورقها د دوی نه د ګناهونه داسې وریجېږي لکه د ونې نه چې پاڼې ریجي د دې مصافحې سره دا دومره اوچت عمل دی نو دا مستحب طریقه ده په جومات کې بهر د جومات نه په هر ځای کې خو د دې نه عادت جوړول او دې ته عبادت ویل دا بدعت دی د بعضو خلکو دا ذهن دی چې دا یو عبادت دی چې څنګه سلام وګرځې نو ښی طرف ته او ګس طرف ته دوی سره به لاس میلاوې موږ نه بدعت دی ها عادت یې نه دی سلام یې وګرځو چې وکړو ملګری اوس خوا کې نه لاس ورسره هېڅ خبره نه او چې شوق دی چې لاس میلاومه د سره دغه څه د اذکارو نه بعد به میلاوې اول اذکار وکړه مسنون اذکار د هغې نه بعد بیا لاس میلاو کړه او چې مخکې د کوم د عبادت په نظر ګوري لکه د مانځه نه مخکې به تا سره لاس میلاو کړی چې سلام وګرځئ بیا به سره لاس میلاوي دلیل چې دوی سره خاص عقیده ده نو دغې ته علماو بدعت ویلی والله اعلم دا واقعي د دې واقعي نه معلومیږي چې دا چې د قصه ګو مولوي صاحب بیان کړی ده او هسې هغه خپل جماهیر ډېروي جماهیر په عربۍ کې څه ته وایي دا کوم چې ناس خلک دي دا ډېرول د دې خلکو د ډېرولو دومره اسانه طریقه ده که نه زه درته یعنې څه وایم دومره ناشنا او دومره اسانه طریقه ده د دروغو قصې شروع کړه چا ته څه وایه مو چې په تا کې غلط کار دی پستې پستې خبرې کوه دروغ قصې کوه د هغې سره جاړه دا ټوله دنیا تا سره کېدي نو دا منګړت واقعه ده اول خو دې کې دا شرکي واقعه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم بخانه غواړي بیا دویمه ده چې کوم ځای کې دا راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې ورشه ولتاړه هلته د دعاګانې وغواړه زما ګناهونه وبخه او د اذکار ووایه او د دعاګانې ووایه مخکیني او راتلونکي ګناهونه به ټول تېر شوي او راتلونکي ګناهونه به ټول وبخلی شي دا ټول منګړت خبرې دي والله اعلم
انسان د خاور نه پیدا دی ملائک چې د نور نه پیدا دي پیریان چې د اور نه پیدا دي او د زناور چې دم د خاور نه پیدا دي دم د خاور نه پیدا شي والله اعلم ما ته پته نشي دروغ واقع ما ته سمه امام غزالی ویلو چې د رسول سره په اسلام باندې ولاشتي امام غزالی دا غلطي عقیده الحمدلله اوس خلک ډیر خشوي پوښوي دي چې دا قصې سي دي دا غلطي الله دې ته مونږ ساتي والله اعلم